دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه باغ ده په مدینه منوره کې. تر اوسه پورې یعنی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د مرګ په وخت کې هم دا د ملکیت و. دغه نه وروسته هم د په نوم پاتې ده او دا په مدینه منوره کې د محمدیه په نامه کلی یادیږي محترمه. دا کلی د محمدیه په نامه باندې یادیږي. نو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دغه باغ ده. نو خلکو ته معلوم نه ده، ډېر کم خلک ورته راځي. نو د حاجي صاحب سره دې الله ښه وکړي، موږ یې ورته راوستلو. الصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه. اوبه هم پکې روانې دي دا اوس هم دغلته مخته اوبه شته پکې. وعلیکم السلام. دغه اوبه دي څه روانې دي ماشاءالله. او علما وایي چې د علم زراعت علما وایي چې تروشې اوبه نورو بوټو ته تاوان کوي، اما د خرما د ونو دپاره مفید او فایدهمند دي. نو ډېره یوه ښه منظره ده، ډېر خوند کوي. بستان عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه. باید څوک چې مدینې ته راځي دا منظره وکړي، ډېر خوند لري بیخي داسې.